وی د پښتون سره چې خبره کوې نو په احتیاط کوه ګنې پښتون به منې وي ټوپک او تماچه کته ټوپک او تماچه بره بعض خلک دا وایي لکه هره خبره کې به ښه صفا خبرې کوو چې د عوام پې ښه پوه شي ما بس خبرې د پښتنو ذکر کړې وي لکه پښتانه وایي هغه خلک دي چې په ځان باندې مشر نه مني د دې خبرې رد شوی چې دا څه خوشحالۍ خبره نه ده بلکې دا جهالت دی او د دې د لاسه پښتون قوم شاته پاتې شوی دا نور قومونه چې زموږ نه مخکې شوي دي نو هغوی مشر مني هغوی د مشر تابعداري کوي هغوی د مشر قدر کوي هغوی د مشر احترام کوي هغوی مشر ته راجموي ځکه هغه مخکې روان دي موږ چې دا شاته پاتې شوي دي د لاسه چې بس دغه خبرې راته خلک کوي او په دې خوشحالي وایي پښتون به مني مشر نه مني او داسې سادهګان دي پښتانه به د خنداش نشي ښه دا نور قومونه زموږ په باره کې بعض خبرې کوي د پښتانه ورته خوشحالي نن درته کوم دا خبرې چې ښه به ټول ورسو لکه اوس زموږ په باره کې دا یو سوچ جوړ شوی دی وایي د پښتون سره چې خبره کوې نو په احتیاط کوه ګنې ټوپک او تماچه د هغه نه څه لرې نه وي پښتون وخاندي تاسو به خوشحالېږئ په دې خبرو که نه ټول به خوشحالېږي اوس دلته سرونه ړپوي چې نه پښتون به منې وي دا صفت نه دی لکه مه خوشحالېږه د خلکو په دې خبرو باندې داسې صفت دی چې ته په هره خبره ټوپک او تماچه رالې صفت خو دا دی چې چا ویلی وی چې دا دومره ښه سړی دی که دې ورسره زیاتې وکړو که دې غلطي وکړه او خواله یې ورلې نو دا داسې سړی دی چې زړی دریاب دی بیا دې معاف کوي داسې صفت پکار ښه او دغه یو خبر راته کته بره کوي دا بعض وایي د پښتنو کلتور هغه ټوپک او تماچه ده ټوپک او تماچه کته ټوپک او تماچه بره ټوپک او تماچه کته ټوپک او تماچه بره او زموږ د عوامو ته خوشحاله شي پښتون سره چې لاس کې ټوپک او تماچه نه وي مزه نه کوي دا خبره چا کړې ده د ټوپک او د تماچې د استعمال خپل ځای دی د هغې خپل وخت دی ټوپک او تماچه د دې نه داسې کلتور جوړو چې هر وخت یې په غاړه پرته وي او هر وخت یې ته کته بره کوې او وړو ته یې ښې او بل ته یې ښې او دلته یې ښې او هغه ته یې ښې دا هم سره صفت خبره نه ده ګورې عام ځایونو کې بې ضرورته عامو اوقاتو کې څه ضرورت دی دې ته خو نو بعض د پښتنو په باره کې لکه د دشمنۍ دا قصې به کوي د پښتون سره دشمني داسې ده د پښتون سره دشمني داسې ده هر چا سره وایي دشمني کوه خو د پښتون سره مه کوه دا د ده داسې دشمني چې دا نه ختمېږي دا څه ښه خبره نه ده دا څه ښه خبره نه ده اوس زما مبارک یو سړی دا ووایي چې د ده سره دشمني مه کوه ګنې بیا نه ختمېږي دا زما صفت نه دی دا زما بد صفت دی زه په دې نه خوشحالېږم زه یم چې یو سړی زما باره کې دا ووایي چې که د ده سره دې ورانې راشي نو ګوره دا دومره ښه سړی دی او دومره مهربان او کریم انسان دی چې معمولي خبره ته بخي دا دومره ښه انسان دی دا دومره ښه سړی دی چې دی ګورې د خلکو بد ډېر زر یېروي او د خلکو ښه ورته همیشه یادي زه یم چې څوک زموږ قوم په باره کې دا خبره وکړي زه یم چې پښتانه په دې مشهور شي او الحمدلله دا صفت شتي پښتنو کې خو زموږ یو غلط تصویر بازو جوړ کړی دی پښتانه الحمدلله دي چې د هغوی خواله ورلې په جرګه ورلې خواته یې ورلې خبره دې ورته وکړه ځان دې نه قرباني بعض شتي پکې جاهلان زه د هغوی خبره نه کوم پښتانه درانه خلک دي ښه مهربانه خلک دي ښه خلکو ته بخونکي خلک دي پښتانه په وړو وړو خبرو الحمدلله دشمنیان یې نه کوي شتي پکې بعض هغه استثنایي خبرې دي قوم له دا تصویر جوړول پکار دي تاسو زما سره په دې خبرو کې متفق یې که نه یې که زما د خبرې غلطي زه یم چې دا پښتانه داسې راښکاره شي مشر نه مني دوی همیشه د مشر خلاف هغه پې داسې بل داسې وړقېږي خوشحاله شي موږ همیشه د مشرانو خلاف دا اوس ښکلې خبره نه چې د مشرانو خلاف دا خو ته په جهالت کې پروت یې چې ته دا وایي زه د مشرانو خلاف
ما کومه مسله بیانول هغه دا وه. اوس که ته چاته دا ووایې چې الله او د الله پیغمبر دا وایي چې د مشر خبره به مني او د هغه اطاعت به کوې، ما دا خبره بیانوله اهم پوینټ او اهمه نقطه وجي جي تا چې دا خبره وکړه چې د مشر حاکم خلیفه د امیر خبره به مني، نو اوس کیدی چې ما ته څوک دا ووایي شتي دي چې ډېر داسې دي چې پښتن هغه قوم دی چې همیشه دوی د ظلم خلاف اواز اوچت کړی. پښتن هغه قوم دی همیشه د ظلم خلاف اواز اوچت کړی. نه که اوس چېرته د مسلمانانو دا باچا ظالم وي بیا خو زموږ نه صبر نه کېږي. دا داسې باتور راغلی دی بیا د ده نه صبر نه کېږي. څه به کوې چې کله دا باچا ظالمي او دا حاکم ظالمي او دا امیر ظالمي کې به دا چې صبر به کوې. وی اواز اوچتوم. ولې اوچتې؟ ته اواز ولې اوچتې؟ فایده به یې ډېرې که نقصان به یې ډېري؟ نقصان به یې ډېري. یو ځای کې ظلم روان دی په 100 کسانو، خو چې کله ته بغاوت وکې نو ظلم به شي په 1 لاکو، په 1 لاکو دی په 2 به شي. دینداري به د خلکو ګډوډۍ شي، بدامني به راشي، هر څه به تس نس شي. نو د دې نه ښه دا نه و چې په هغه ظلم دې صبر کړی وي. ښه دلته ما ته پښتو نه کتبه راکوې، زه ګوره خبره د شریعت کوم. ګورې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بلکل بعینه دا تپوسونه کړي دي. یا رسول الله که حاکم دیسی که دیسی که دغی یعنی ګناهونه پکې ظلم پکې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر وکوئ. که څومره صبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، جیل ته دې واچوي، ملا دله په دروغ ووایي، مال دې نه په زور زبردستۍ والي، بیا به هم صبر کوي، بیا به هم بغاوت نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي صبر به کوئ. را روان وختونه داسې دي چې ستاسو حقونه به تاسو ته پوره نه میلاویږي. مطلب دی چې داسې مشران را روان دي چې د هغوی نه به کوتاهیانې کېږي. یا رسول الله نو موږ به څه کوو؟ صبر به کوئ. دا بعض وایي د کم وخته پورې صبر بعض داسې وایي چې زه صحیح شو ته خو دا وایي چې صبر کوه، اخر دا صبر د کم وخته پورې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دې خبرې جواب کړی. دا زما جواب نه دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب دی. وی صبر د هغه وخته پورې چې څو پورې به حوض کوثر ما سره ملاو شوي دي، د هغه وخته پورې صبر. حوض کوثر ته د رسېدو پورې صبر. نو حوض کوثر ته رسېدو پورې صبر معنی څه شوه؟ چې د کوم وخته پورې صبر؟ مرګ پورې صبر.